مرتا داسې کنه ورځ دا پتا څه چل شو گزارونه کې پره دوستانو زما مثال لکه د چرګې او تاسو چې ما پسې روان یې که نه لکه لنګې چرګې پسې چې بچي روان دي مختیاره ما دا فیصله وکړه چې زما او ستا مرګ او ژوند به یو ځای وي او زما ډولۍ به ستا کور ته درځي ویم چې دا ستا درنه په غوږونو وباسم چې دا بیګل په ودرې شپېلې غږی شپېلې او داجي پام ګوره چې بله خبره ونه کړي ته دې قسم په خدای چې دا ژبه نه پرېږدي حاجي که زمونږ منې نو څلورو میاشتو ته تبلیغ ته لاړ شه چې مونږ له بېغمه شو او داجي چې تبلیغ کې لاړ شي ستا به ثواب وشي او مونږ ته به دوا وکړي خیر بې وفا زمانې په مخ څپېړه درکړه زما خوږه پلاره عزت به د خاورو سره خاورې دا تپوس ته د پلار نو کوي خانه چې دومره ازادي ولې ورکړې ده دې تندر وخلې پې پرې خاورې دي او په سر روانه ده خبردار یو نه خوځې پرېږده دا جینۍ او دلته لښتې وباسه وځه ونه خوځې کپاره دې لاړه ګورې وځه نه نه زما خوږې خورې دا څه خبره نه ده بیا دا خو د خوشحالۍ خبره ده چې ته په عزت باندې د خپل مالک کور ته لاړه شي او صاحب ته نه سکې هر وخت به توره داسې نیولې وه د چا به تا نه وه مجي د چا به سر والو او د اوس به د دشمن هر یو منصوبه زه د خپلو خپو بیزار جوړوم بیزار سکه ټیمټامه سرجي ستا سلام له راغلي وو زما سلام ته نه راغلی مخامخ د جنکو کالج د هغې دیدن ته راغلی صاحب تېروتې والله چې بلکل تېروتې زه خو صرف ستاسو سلام نه راغلی وم ځکه چې تاسو د ملک او د قوم د دفاع دپاره هر وخت پرتوګ نه ریشه کفن په سر تړلی تاسو مجاهد یې صاحب زه د مجاهدو ډېر قدر کوم او بله خبره دا ده که نه چې زما نوم ټیمټام نه دی نه دی نه دی نو ستا څه نوم د ټیمټالي ویم صاحب زما نوم ګپشپ دی ځکه چې زه لویو وړو ته په یو سترګه ګورم ګپشپ او تا یې داسې کې سرجي د پلار نوم یې کړشپ دی کړشپ او سرجي بلې خبرې نه دی خبر کړم زما پلار بې غاښونو پیدا شوی او خدای پاک بې غاښونو کور ته ور واستولو ځکه ورته خلکو کړشپ ویلو او د نیکه نوم مې خرشپو خرشپو او خرشپو زما نیکه خرکارو او په خرو باندې ډېر مینو خلکو به په سنډاګانو یوې کولې او زما نیکه به په خرو باندې یوې کولې ولا حول ولا قوت او صاحب د غور نیکه نوم مې شرشپو شرشپو ځکه چې هغه به شر په بیه اخیستو په بیه او صاحب
دا لاسه کې نیکه به مې چې ځنګل ته لاړو که نه نو د زمري پسې داسې تښتېده لکه چې طوفان راشي او د ونو نه پاڼې تښتي ځکه خو به یې ورته شرشپ ویلو او صاحب دا لاسه کې هر وخت به یې توره داسې نیولې وه د چا به تا نه وم جي د چا به یې سر والو او د د کیجاوې خواږه د چا به یې خپې ویلې مخه زما په عزت کې اوس به افسران راشي دا هم تا سره ښه ښکاري هلکه ستاسو دا فیملي خو ټوله په شپ باندې جوړه ده ایمان دې نصیب شه اوس پوه شوې ښه ده صاحب زه اوس لاړ شم ما خو یې دانې ته نه بوزم خو ته د پولیس ډېر قدردان یې زه بس معاف نه کړي ښه ویم ډېره مهرباني جي ډېره مهرباني الله دې ترقي وکړه خدای درته یو 15 ګلونه ولګو ویم صاحب دیکھا جی پونم کمزور ہے میں چیر اس کلی دے جی نه میں کل کی چیر جناب آجوز کلی تو بدل سکتا جاړه مه راځه چې دلته کې یو لوی هوټل کې در باندې ښې غوړې ویاړې وخورم زړیا راځه خیر خدای کنه چې تاسو ناڅاپه دې راپېښ وکړه کاکا جي ذکر عالم چې تاسو اوس زما د جیداد نه بې دخله شئ زه نه غواړم چې د دې نه خون خرابه جوړه شي او همداسې دوه خاندانه تباه شي وشه انشاء ته خو ډېر فکر مه کوه موږ به ضرور بې دخله شو خو دومره صبر وکړه چې دا کرلی فصل مونږ وري او ګودام تېروو ټیک ده لالا مې ټیک وی بیا به خپله ځمکه تا ته پاتې شي ځکه چې موږ ظالمان نه یو موږ عمل پسند خلک یو او بیا د چا په حق ډاکوال خو ناانصافي ده ښه ده کاکا جي زه به تاسو ته نور شپږ میاشتې انتظار وکړم ستا وینه به توی شي بچو خو دا ځمکه به ستا په نصیب نه شي السلام علیکم بابا جانی وعلیکم سلام راځي لولي حاجي دا کور به دې پوه کړي چې د کور نه بهر نه وځي ځکه چې دا وخت ډېر خراب دی که سبا د چا ګوته پورته کړه نو عزت به هم د خاورو سره خاوره شي دا تپوس دې د پلار نو کوي خانه چې دومره ازادي ولې ورکړې ده دې تندر وخلې پې پرې خاودې دي او په سر روانه ده جمیلې زه په خپله وینه شک نه کوم او بیادانې نه دي اورېدلي چې ځواني خو دیواني وي پرېږده چې زما په ژوند عیش او عشرت وشي زما په خپله وینه شک نشته راجي زما په وجود کې ستاسو وینه ده او زه به چرم داسې قدم اوچت نه کړم چې په هغې باندې ستاسو سترګې ټیټې شي نورین لورې ته اوس پرېږده زه دا امید لرم چې ته به د خپل خاندان د عزت ډېر خیال ساتې اوس دا خبرې پرېږدئ او مختیاری د اوبۍ نه راغلی دی ځئ چې هرکلي لی لاړ شو بلې نه د رښتینارۍ خبره ده ضرور به مبارکۍ له ورکړو اسنه چې سبا ګیله ونه کړي ښه ده تاسو تیار شئ چې ورشو ګل خانه رورا دا ستا په موږ باندې ډېر زیات لوی احسان دی چې زموږ غریب خانې ته دې تشریف راوړو دلته راتله خو زموږ فرض دی ځکه چې زموږ د وینې رشته ده لالا خدای دې وکړي چې زموږ دا خپلولي نوره مضبوطه شي کاکا جي که ستاسو څه خدمت وي نو موږ ته بې ځاکه وایئ هغه ځکه چې پړک د یو لاس نه نه خېږي ته ټیک وې لورې که ضرورت پېښ شو نو خامخا به درته وایو
اوس موږ له اجازت راکړه موږ به درنه لاړو مختیاره یار موږ ټول ډېر خوشحاله شو چې ته په خیر خیریت خپل وطن ته راورسېدې که څنګه اوې نن موږ د جشن انتظام کړی دی او موږ ټول به تاله دعوت درکو که څنګه مړه ځکه چې ته د یارانو یارې او موږ ستا قدرمن یو او یار چې په یار قربان نشي نو خو یار نه دی که نه د نستوڼي مار دی ته زموږ قدرمند میلمه د خپل میلمه خیال ساتل زموږ فرض دی ښه ده یارانو دنیا په امید کړی شي ښه به دا وي یارانو چې نن ما معاف کوي بیا به شي و ساده ګله چا چې د نن کار سبا ته پرېښی دی که نه او دا غلطي کړې ده او هغه سړی تل خواروزاري انکار مه کوه اشنا ګنې زموږ په ارمانونو به اوبه توی شي بیا اختر چې تیر شي نو نکریزې خو خلک په دیوال تکي ښه به دا وي چې زموږ دعوت کوو اشنا ښه ده چې ستاسو دا خوښه ده ځئ چې ځو هلکه سړی رضا شو ښه ځئ چې ځو هلو هلو واو زه مختیار خبرې کوم ته څوک خبرې کوې زه نورین خبرې کوم ښه ته نورین خبرې کوې وایه زه څه خدمت وکړم خدمت خو به زه ستا کوم هغه ځکه چې تا زما زړه ګټلی دی زه غواړم چې ته خپل زړه ماله راکړي نو زما او ستا حساب به برابر کړي زه ستا په مطلب پوه نه شم ته څه ویل غواړې سبا 4 بجې به زه ستا د کلي په ګراونډ کې انتظار کوم چې ته راشې که نه نو بیا به دې پوه کړم ښه ده سبا به ضرور درشم اوکې ته خدای پامان خانجي چای مې راوړه چینی خو پکې زیاته نه ده خانجي چینی پکې پوره ده مشره ته خو خوږه او پیکه ګوره او زه بل غم راغشتې څنګه غم صفا خبره کوه مړه دا جایداد زموږ نه لاړو نو بیا به څه کوو څه به کوو در په در به خیرونه غواړو خلک به پیغورونه راکوي او زموږ به سړي لالا اوس په دې خبره غور وکړه اوس موږ ته پکار دي چې د شهنشاه د ورکېدو بندوبست وکړو زه بېغمه نه یم ولې ونو زه به شهنشاه له داسې کنده ګورم چې مار به مري او ټولټۍ به م بچ پاتې کړي لالا که ته غواړې نو زه به د شهنشاه سر راوړم ها بچې نه د دې ضرورت نشته دا ستاسو کار نه دی دا زما کار دی زما نورین زه معافي غواړم لږ لیټ شوم که ته سبا پورې هم نه وې راغلی که نه نو ما به ستا انتظار کوم نورین زه په هر څه باندې ښه پوهېږم په دومره یاد ساته چې زه د یو غریب پلار زوی یم ها نو زه د مالداره پلار لور یم ګوره مختیاره مینه چې په زړه کې پیدا شي که نه نو د هغوی په منځ کې غریبي او مالداري دا دیوال نشي جوړېدی پوه شوې ښه به دا وي چې ما د خپل ژوند ملګرې جوړه کړه د چاوده زړه ویښول ښه خبره نه ده هسې نه چې د ژوند په لار کې مې یوازې پرېږدي ښه ده زه به تا باندې خپله فیصله ډېر زر وورم زما د رنګ انتظار کوم ښه اوکې بای
جنۍ څه چې زموږ زړه غواړي هغه به کوو که انکار دې وکړو نو نوم به دې مرګي مرګ اے د مرګ ټیکدارانو مرګ او ژوند خو د الله په لاس کې دی زه ډمه ضرور یم خو د خپل عزت سوداګره نه یم خو زموږ سودا به قبلې جنۍ ځکه چې موږ ستا د حسن سوداګر یو نن به دا سودا تا سره مونږ په هر قیمت کوو وایه جنۍ څومره رقم دې پکار دی یا الله زما عزت ته وکړي یا الله زما عزت بچ کړي یا الله چې زه ژوندی یم نو په دې علاقه کې به دا ظلم نه کېږي شکر وباسه اشنا چې پولیس رالو څنګه نه ژوندی پاتې شوي ازاد کړه ښه به دا وي چې ته د خپل فن پرېږدې او په ارام کښېنې داسې ښکاري ته شریفو خلکو الوا دي دلته خو چې څوک هم راځي هغه زما د عزت دشمنان دي ته چې هر څوک یې خو تا زما زړه وګټلو او ښه به دا وي چې ته ما د خپل ژوند ملګري جوړه کړي دا به ستا په ما ډېر لوی احسان وي زه ستا د جذباتو ډېر قدر کوم خو دا سوچ مه کوه چې زه به تا د ژوند ملګري جوړه کړم ځکه زما منزل ته نه بل دی بس بریک دوستانو زما مثال لکه د چرګې او تاسو چې ما پسې روان یې که نه لکه لنګې چرګې پسې چې بچي روان دي ها د استاد بچیا نو تاسو زموږ نه چرګوټي جوړ کړئ نو ولې ازمري نه جوړ کړم ازمري خو به زما نیکه د ځنګل نه داسې تښتول لکه د ونې نه چې پاڼې تښتي ها د استاد بچیا مونږ ته خو نن پته ولګیا چې مونږ ته د انسانان نه ښکارو زړه خو مې وایي که نه چې په دې مرۍ دې غلی شم او د اساد نه لاندې باندې زه خو یم چې دا سا درنه په غوږونو وباسم چې دا بیګل پو د شپېلي غږی شپېلي یار دومره زیاتې ورسره مه کوئ اخر یار هم دی یار دی بلکل ټیک و یارانو زما نوم ګپ شپ دی او زه چې دا اوتې بوتې ونیم که نه نو زما د خولې بواسیر دي او د دې بواسیرو نه چې جراثیم زما مغزو ته لاړ شي که نه نو زه لیونی شم ښه پرېږدئ دا خبرې راځئ چې ځو راځئ ګوره شهنشاه بچو ستا چې کوم حق دی که نه هغه دا موږ ځکه درکوو چې خپلولي په خپلولۍ پاتې شي شهنشاه میاشت نیمه پاتې ده موږ به تا ته ستا جایداد بې دخله کړو ولې نه د هوښیارانو متل دی چې اصیل ته اشاره او کم اصل ته لوی ډانګ هوښیاران وایي چې اوبه په ډانګ وهه نو نه بیلیږي کاکا جي بیا چې زه راځم نو قبضه به اخلم زه غواړم چې په دې کې شر فساد ونه شي کنې دوه خاندانه به تباه شي شهنشاه که ته غواړې نو موږ به نن تا ته قبضه پرېږدو نه تاسو خپل فصل سنبال کړئ بیا به زمونږ کاته صفا شي ښه ده کاکا جي زه به اوس لاړ شم بلکل ورځه دا سړی به د مخې نه لرکول غواړي که چېرې دی موږ د مخې نه خوا نه کړو دا قبضه به بیا خامخا همدلته پرېږدو خو خیر تاسو فکر مه کوئ دا قبضه به
زما په لاس کې. سربز خانه بچې د شهنشاه په جایداد هم ډېرې بدلې وکړې. ښه به دا وي چې اوس هغه د خپل جایداد پرېږدی. ته زمونږ پلار ضروري بالکل منو، خو پلاره زمونږ او ستا لارې ډېرې جدا دي. او بیا هغه تا نه دي اورېدلي چې تربور نوم د دشمن دی، او زه خپل دشمن ته دا جایداد داسې په اسانه چېرته پرېږدم زما سپینګیري پلاره. دشمن را روان دی او دا ډېره ښه موقع ده. زما په خیال د دې نه به ښه موقع بله نه وي. هلکه دا خو زما تربور شهنشاه دی. نو بیا ګورئ څه ته زه چې هسپتال ته ورسوم. شهنشاه دا څوک چې پته یې ګولۍ وچلولې؟ هېڅ پته نه لګي چې دا څوک. هر څوک چې وو راځه چې تا ډاکټر له بولو چې مرهم پټی درله وکړو. نورین وایه کنه څنګه راغلی؟ مختیاره ما دا فیصله وکړه چې زما او ستا مرګ او ژوند به یو ځای وي او زما ډولۍ به ستا کور ته درځي. نو که ستا ډولۍ د بل کور ته لاړه نو بیا د بل کور ته به زما ډولۍ نه جنازه به ځي. جنازه ته یقین وکړه زه به تاله د خپلې وفا ثبوت درکوم. نورین زه یارېږم هسې نه چېرته ما د مینې په لار کې یوازې پرېږدي. که بې وفایي دې را سره وکړله نو زه به ژوندی پاتې نه شم. الله دې داسې ورځ راناوستلې کړي چې زه به تا سره بې وفایي وکړم. ته زما مینه قبوله کړه او ما له په خپل زړه کې ځای راکړه. چې ستا دا خواهش دی ما ستا مینه قبوله کړه. زما د زړه د کور دروازې تا دپاره کولاو شم. ته رښتیا وې؟ ولې ته پکې شک ګڼې څه؟ حاجي زمونږ په دې کلي کې ډېر عزت دی. زه نه غواړم چې زمونږ په عزت دې خاورې واړولی شي. زه دا غواړم چې د نورین رشتې په یو ښه ځای کې وشي. داجي ایوب خان ټیک ویو ځکه چې تا نورین له ډېره ازادي ورکړې ده. زه په هر څه ښه پوهېږم، خو کم از کم دومره صبر وکړې چې رشته خو راشي که نه. اولاد ډېر خوږ شی دی، د خپله لاسه خو اجازه نه شم حواله کولی. کم سے کم دا ملک د پښتو دی. داجي هر څه چې وي زما په دې خبره عمل وکړئ.
دا څه خبره نه ده بیا دا خو د خوشحالۍ خبره ده چې ته په عزت باندې د خپل مالک کور ته لاړه شې لایبي زه تا سره څه خبره کوم څه خبره کوم غواړي ته د عزت ژوند تېرول غواړې نو زه به ستا د خپلو د ملګان کوز کړم او تا به د خپل ژوند ملګرې جوړه کړې ما تا ته د خپل زړه خبره ښکاره کړه اوس فیصله ته وکړه شهنشاه حتی نه دی اورېدلي چې اوبه د سره واوري نو سړی پکې ډوب شي اوس زما د سره اوبه اورېدلي دي زه د چا په یادونو کې ژوندی یم لایبي که تا ماله په خپل زړه کې ځای راکړه نو دا به زما دپاره ډېره خوش نصیبي وي خو زما د زړه په کور کې صرف مختیار اوسېږي صرف مختیار ځکه چې هغه زما د عزت محافظ دی ښه به دا وي چې ته چې جنرال ته جالونه مه غورځوه او دا زما اخري فیصله لا خو مو ځکه ونیوه چې مونږ ستا زاړه عاشقان یو ابه دا وي چې په چپه خوله مونږ سره لاړه شي یعنې دا کار مونږ په زبردستۍ هم کولی شو زما د ملګرو خبره ومنه په دې کې به دې خیر وي زه ډمه یمه خو زه هغه ډمه نیم چې کوم ستاسو شک دی ملګرو مونږ ته هغه ډمه پکار ده چې زمونږ پې شک دی راځه ورځئ پې بې غیرته وتښتېدل مختیاره ستا ډېره شکریه چې تا زما عزت بچ کړو مختیاره یوه خبره درته وکړم سل خبرې خو وکړه خبره دا ده چې ته خپل پلار زموږ کره ولېږه چې زما رشته تاله وغواړي هغه ځکه چې موږ به تر څو پورې داسې پټ پټ ملاقاتونه کوو خو زه خپل پلار ته دا خبره نشم کولی ځکه چې زموږ د خپو زنځیرونه زموږ غریبي ده ته فکر مه کوه ستا واده به ما سره کېږي
ځکه چې ستا نه بغیر زما ژوندون نشي تېرېدی. زه به هم دا خپل تور ویښته تا ته سپین کړم او ستا د فیصلې انتظار وکړم. دا څه ګپ شپه ته زما د خور سره واده کول غواړې؟ او 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 خو هغه بچرې واده ته غاړه کښېنې دي. ښه به دا وي چې ته دې خبرې له هوا نه ورکې. هغه ځکه چې زما خور دا فیصله کړې ده چې زه به واده نه کوم. حقیقت خبره دا ده چې کله د هغې خاوند مړ شو نو د صدمې د لاسه هغه د زړه بیماره شوه. زما پلار او زما ورور ډېر کوشش وکړو خو هیڅ فایده یې ونه کړه. اخره کې ډاکټرانو دا جواب راکړو چې هغه به خاوند نه کوي، ټول عمر به نه کوي. زه معافي غواړم نورین، واقعي چې ستا خور د واده قابله نه ده. زه به دا خپله خبره واپس والم. ښه ده، زه به د نفس کور ته لاړ شم. د الله په امان، د الله په امان. ما ته پته ولګېده چې زما په قسمت کې ښځه نشته. سرمسته ما ته دې لار ولې ونیوله؟ لار خو مې درته ځکه ونیوله چې ستا په لیدو زما د خپونه ځمکه وتښتېده. های او دا زړه خو مې وایي که نه چې د خپل زړه په پنجره کې دې بنده کړه. د خپل عزت چې پکاري که نه نو زما لاره پرېږده، پوه شوې؟ بیا سرمسته ژوند دې پکار وي پرېږده جینۍ لاس. پښتانه خو د خپل کلي د تور سرو په عزت سر ورکوي. ته څنګه پښتون یې چې پردی تور سرو ته لار نیسې؟ آها داسې مه وایه، ستا دا ساه خو زه په ګوتو کې وباسم، په ګوتو کې. والله ستا په دې ځوانۍ مې ډېر ترس راغی. زما په دا ترس نه راځي ځکه چې ته زما د عزت دښمن یې. تیار شه خپل مرګ ته. د ګولۍ چلولو ضرورت نشته چې په دې کې لږ هم انسانیت وي نو بیا به داسې حرکت ونه کړي. پرېږده ګورو به اوس هم د خپله خور کور ته بوځئ. همدروالې تا ته خو ما ویلي وو که نه چې د کور نه بهر مه وځه، خو تا ورله چا منې نه. نایبې دلته ته څنګه رالې؟ زه دلته ځکه رالم چې تا ته د خپل زړه حال ووایم. وایه څه ویل غواړې؟ زما دپاره ته د انسان په جامه کې فرشته یې، ځکه چې تا زما د عزت حفاظت کړی دی. خو د دې په بدل کې زه تا له د خپلې مینې اظهار کوم. او زما یقین دی چې ته به ما د خپل ژوند ملګري ضرور جوړې. نایبې زه ستا ډېر قدر کوم، خو د دې دا مطلب نه دی چې زه تا سره مینه کوم. مینه صرف زه نورین سره کوم. زما په زړه کې صرف نورین د مینې کور جوړ کړی دی او په دې کې به صرف نورین اوسېږي. خو په ما کې داسې څه کمی دی چې تا ما د نفرت په نظر وکتل؟ زما کمی دومره دی چې زه یوه ډمه یم. زه تا ته د یو ډمې په نظر نه ګورم، خو زه د نورین سره بې وفایي نشم کولی. خو دومره یاد ساته چې ډمه وفاداره شي نو په خپله مینه باندې ځان قربانوي، او وفاداره ښځه چې بې وفا شي نو په خپل عزت باندې خاورې واړوي. لایبې که ته هر څه وایې خو زما د زړه مېرمن نشي جوړېدی. ښه به دا وي چې زما خیالونه د زړه نه وباسه. که ستا په جدایۍ کې زه یوازې وسوځم
نو زه به پرې ډېر فخر کوم. جمیلې زه تا سره ډېره مینه کوم. زه غواړم چې زه تا سره واده وکړم او د دنیا ټولې خوشحالۍ ستا په جولۍ کې واچوم. ګپ شپه خاوند خو یو خاوند دی چې هغه ما کړی دی، خو افسوس چې هغه خدای واغستلو. زما ژوند صرف د هغه په یادونو کې تېرېږي. اخو خدای واغشتو، اوس تا ته د سر د سوري ضرورت دی. ته خپل ځان له سزا مه ورکو. زه به د مړ خاوند سره بې وفایي ونه کړمه، خو بیا چې څنګه زما غاښونه سپین دي دغه رنګې به مې ویښته هم سپین شي، خو د بل خاوند سوچ به هېڅ چېرې ونه کړمه، هېڅ چېرې هم نه. ته خفه کېږه مه، زه تا سره واده نشم کولی. ته به ما سره واده کې ستا د لاسه خو مونږ خوب نشو کولی، خوار شي ویښ شه. ناڅاپه راباندې کمبم راپرېوتو او یا تاسو ته خو پته راکړه چې زما واجبګي ډېرې دي، خو خدای سته که یو راته بې راچوي. خو یا یو معشوقې راته لږه غونته بیا واچوله، خو د هغې د زلفو په ټالونو مې زانګل او راځانګل چې ناڅاپه دا پړې وشکېدو او دلته راغلم. زمړه خدای دې خوار کا وخت ګډوډ خوبونه ویني، په مونږ دې خوب راغلو. شپه ډېره ووته، په ځان څه دم درود چوپ کا، ویده شه او مونږ هم په ارام خوب ته پرېږده. کله مونږ هم د کټ د پاسه کټ په مونږ باندې، کله مونږ کټ ویده شي. زما غونډه ستا چې نړۍ کې خیریال بابا خوب آرام. بچې چا سره دې خبرې کولې؟ تاجي په دوبۍ کې مې یو دوست دی، هغه سره مې خبرې کولې. بچې زه د هر څه نه خبر شوم، خو په ویښه باندې هغه خوبونه مه وینه د کومو چې تعبیر نیمګړی وي. په دې کې شک نشته چې د ګل خان سره زمونږ دوستي ده، خو د هغه او زمونږ په حیثیت کې ډېر فرق دی. زمونږ مجبوري زمونږ غریبي ده او غریب سړی بیا هېڅ هم نشي کولی. راجي زه څه وکړم، د زړه نه ډېر مجبوره یم، ځکه اور د دواړو سایډونه بل دی. ښه به دا وي چې د نورین نه منې شه، ځکه چې نورین د یو لویې کورنۍ جینۍ ده او د هغې واده به په یو لویه کورنۍ کې کېږي. هېره که نورینه. راجي زه خپل ځان بهر کړم، خو نورین نشم هېرولی. خپلې ځوانۍ له سزا مه ورکوه، او که ته غواړې د نورین نه به زه ښایسته جینۍ وکړم، خو نورین پرېږده. راجي که ته هر څه وایې، نورین زما ژوند دی، زه هغه نشم هېرولی. نه نو تاسو جنۍ چېرته په سترګو نه ده کتلې چې داسې نیغ نیغ ګورئ؟ خدای هم دا سترګې وچېکه چې بیا چاته د کتو جرأت نه کوئ. خیر یې مه کوه جینۍ، زموږ په زړه کې چې کوم اور بل دی په هغې یخې اوبه واړوه چې ثواب دې وشي. والله چې په غوسه کې ډېره ښایسته ښکاري،
په غوسه کوه موږ به در سره مینه کوو. مشرانو ګورئ څه ده دا ښه موقع ده فایده ترې والئ فایده. شیطانانو پرېږدئ دا جنۍ. ګورو به بچې نن خود رانه بچ کا خو ګورو به. راځه نورین چې ځو. مشهور کا یار په جنگ او مینا کې هر څه جایز دي. نه کونته غریدلې څنګه دي جوړی کړی دي مړه. وای دا غریدلې ودا چې په ملا راګا. اے مړه تر په سترګو لوندې وای غلا انسان درته د انسان بچی نه ښکاري. وای 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 نو تم لا خیال کوه کنه اوس د ټیرونو لاندې راغلی وي نو 302 کې باندې مونږ راوستي. وای خپل ولاړه و ظالمه اوس باندې د ټیرونو لاندې راوستې وما. وای وای ټولې معشوقې به دې رانه پاتې کړې وې. وانه یاره ګپ شپه ډېر زنده دل سړی دا راته ووایه چې دا معشوقې دې څومره دي. وای 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 ویم زما د معشوقو ما ته پته نشته. وای چې څومره دي خو هسې اشنا. وای 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 تا چېرته مینه کړې ده؟ ما خو همیشه د خدای او د رسول سره مینه کړې ده. نه وای نو د هندو درته زه ښکارم. وای 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 د الله او د رسول سره خو هر مؤمن مسلمان مینه کوي. خو هسې ما ویل وای چې د موجوده وخت کې دی چېرته جینۍ سره مینه کړې ده. وای 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 او یار یو ځل مې مینه کړې وه خو خطا شوه. اوس مې بل ځای کې کونډه اچولې ده. دوا کوه چې د هغې ما سره واده وشي. ملګر اوس به څه چل کېږي؟ څه چل به کېږي وګوره که نه د ګاسلیټي بچي ورته دانه واچوله. ډېر استاد دی ګوره اوس به دې پیسې علي. ښه ده ګپ شپه الله دې روغ کړه. د خدای په امان. څنګه د خدای په امان په داسې خلک وای 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 او بس خبرې ورسره کوه اخیره کې ورته د خدای په امان داسې کار وکړه. و ظالمه د خدای زه خو دې ټول وګرولم زما خو دې ټول سپیر پاټ مات کړو. ته ګورې نه په جیک ولاړم یو 500 روپۍ خو ورکوي دا پټی مټی خو وکړی. ماما موږ هم څه لږې ډېرې والي دي. هغه به د کوي خاورو په کوي لګي نو دې ته څه ضرورت و؟ ملهم پټی پې وکړه. خو ملهم خایلې والکه والکه زبردام ډېرې دي مړه. نننۍ دیاړي خو لګېده که نه سبا بیا خورې. وای خو یو خبره ده اوس به دی ږدو چېرته یار شهنشاه خو دې په 500 کې ضرب ورکړو ځکه نه اوس خو به مونږ روټۍ وخورو. دی ټیک وای د ډوډۍ ټیم دی اوس خو را باندې ډوډۍ وخوره که نه. خیلی شئ مړو تاسو ته پته نه ده چې 500 ته پوره 1500 لارې جوړي. ښه ده ټیک ده ډوډۍ به در باندې وخورم
خو چې زه درته څه وایم هغه به منئ بالکل به منو راسئ دې خوا ٹھیک ده بالکل بیا واچوئ چې چل شي راځئ چې ځو وای وایو دې راځئ بس دی یار ما خو دومره وکړه چې د پاسېدو نه یم د ظالم بچي په لاس کې دونه خواږه وکړه رډه خو مې وایي چې دا پلیټونه وسټم ګاسمیږي بچیا دې ټیم مړې شوې اوس د بار وته بندوبست جوړوه اسې نه چې د روټۍ په بیل کې هم دلته ګاډه کې او بیا را باندې پلیټونه ملي روټۍ خو ډېر غوړ نه کوه اوس بېل هم ورکول غواړي تاسو سره غم کوئ یار زه یم که نه چې زه ژوندی یم تاسې غواړئ ډېرې به در باندې خورم شاه صاحبه ورځه یادکه پیسې رستو یادکه پیسې رستو مختیاره زه ډمه یم خو بې وفا نه یم او بیا زما سره دومره دولت دی چې ټول عمر به عیش کې عیش خو ته زما مینه قبوله کړه او ما له د مینې لاس راکړه ما ته دومره د نفرت په نظر مه ګوره چې زما د خپل ځان نه نفرت پیدا شي لایبي زما د مینې په اور کې ځان مه سېځه ته غواړې چې زه د نورین سره بې وفایي وکړم خو دا ناممکنه ده ته رښتیا ما سره مینه کې زما مدد وکړه چې زه نورین حاصله کړم ښه به دا وي چې د نورین په مینه ډاکه مه غورځوه زه به ځان قربان کړم خو د هغې سره به زیاتې ونه کړم ما د دولت او جایداد نه دی پکار ما ته صرف د نورین مینه پکار ده که څه نو چې بیا ناکامه شوې نو زما د زړه دروازې په تا ته کلاوې وي سرمسته ستا څه خیال دی چې زه تا سره مینه کوم نه بالکل نه اوس تیار شه خپل مرګ ته داسې که نه وایي دا په تاسو شروع شو ګزار ونه کړې او ظالمې تا زما نه دومره نفرت وکړو چې په ما دې د جاړه ګزار وکړو خیر زما نوم هم سرمس خان دی که ستا دا نفرت ما په محبت بدل نه کړو نو زه به پښتون یم هلکه په دې باندې مې پوه کوي چې زمونږ دا نوکران چاکران به صرف ډوډۍ خوري او که نه نور څه کار هم کولی شي لالا دا راته ووایه چې تا مطلب څه دی ما مطلب دا دی چې ګل خان او د هغه فیملي روچته کوي ځکه چې سړی مالدار دی ډېره شوړه به دې ووایي لالا عقل خو خلک تا نه زده کوي ځکه چې ستا دماغو کې کمپیوټر پروت دی کمپیوټر لالا ګل خان خو د سرو زرو مرغۍ ده دا د سرو زرو مرغۍ زموږ په ګوتو راله شپه به مو شوکدر ورځ به مو اختر اختر لالا مونږ ته اوس څه حکم دی او څه کول پکار دي اوس موږ له دا کول پکار دي چې تاسو خپل سړي ولېږئ او هغه فیملي سره د ګل خان روچته کوي
لالا ته فکر مه کوه موږ به سړي ولېږو چې څنګه ته وایې داسې به کېږي سربس خانه سربس خانه بچي دا کم کارونه چې تاسو کوئ دا د انسانیت تقاضا نه ده بچي پرېږدئ دا شیطاني کارونه په دې الله د الله رسول خفه کېږي داسې کار وکړه چې د مانځه ټایم دی داجي جومات ته بوځه وی مونځ وکړه او موږ نه واوړه خدای ته وګوره موږ نه وی واوړه داسې ښکاري چې ته منافق یې ارمان به وکړې خو وخت به تېر وي زید او مونځو کې خو ګوره ما ته پکې دعا خامخا وکړئ او الله اکبر الله اکبر مشروطان مونږ ته هم دا لار ولې نیولې خیر خدای کنه خیر خدای دې کنه مشروع ځکه مو درته لار ونیوله او موږ سره به ځئ دا زموږ د خان اډر دی چې سره د موټر روچت کړ او موږ سره به ځئ داجی داسې ښکاري چې دا خو د کرۍ کټوان پرېږده شئ زه پوه شو دا بېغیرته پوه شه ځئ چې ځو مختیاره ستا نه زما ډېره ګیله کېږي چې ته زما خبر نه اخلې او بیا ته خو زمونږ د عزت محافظ یې دا خپل کور وګڼه باجي زه څنګه نه راځم دا ملک ته پښتو دی هسې نه چې سبا څوک څه ووایي او زما په وجه شرمنده شئ موږ د چا پروا نه ساتو حلال ګرځه او جلال ګرځه دا کور خپلو ګڼه ته شریف انسان یې او موږ د شریف سړي ډېر قدر کوو ته موږ پردي مه ګڼه یار ښه ده زه به اوس لاړ شم دی په امان زه په مخه دې ما تاسو ته ویلي که نه چې زما په ګیان کې بزدله سړی نه چلېږي او بزدله سړی زما د ستور نه زیات پاتې شي د ستور نه
و د خدای ظالمانو دم سو کړو نه خو زه قاتل یم نه زما پلار نیکه قاتلان دي و ظالمانو نو بیا ستاسو ډوډۍ ولې کاڼو دي او داجي پام ګوره چې بله خبره ونه کړي داجي که زمونږ منې نو څلورو میاشتو ته تبلیغ ته لاړ شه چې مونږ دله بېغمه شو او داجي چې تبلیغ کې لاړ شي ستا به ثواب وشي او موږ ته به دوا وکړي ای داجي په موبایل به رابطه ساتو او خرچه به در پسې درلېږو داداجي اوس ته تللی شي تاسو جاهلان یې او جاهلان خدای پوهي خدای مو بخا خو بخي بم نه خیر خدای دې خو هم سندار غلطه څومره بې شرمې زه په دې نه پوهېږم چې ته په کومه ژبه پوهېږې زه په هره ژبه پوهېږم خو ته زما د مینې په قدر نه پوهېږې قبوله که زما مینه قبوله که زما مینه ګینې ګینې څه ګنې نو زه به په زبردستۍ کولو مجبور شم پیران د ځان نه مه جوړوه د الله پاک توره ډېره تېره ده د الله تعالی داسې قهر به در باندې نازل شي چې بیا به دې توبه هم نه قبلېږي خو زه اوس ګورم چې ته څه کې او څه کولی شي زه تا سره څه وکړم او تا مانه څوک بچ کړي څوک خبردار یو نه خوځې پرېږده دا جینۍ او دلته له خپې وباسه وځه ونه خوځې کپړی دې لاړه ګورې وځه ګوره نورین تا ته ما نه دي ویلي چې یوازې مه ګرځه ملک د پښتو دی دا خو ښه ده چې زه په وخت رسېدم ځینې پته نه لګي چې ستا به څه حال و زه چې ځو کور ته راځه راځه شا شکر دی چې موږ درته یاد شو تا خو بلکل زموږ نه مخ اړولی دی اخر ولې زه معافي غواړم تاسو زما نه خفګان مه کوئ ځکه چې زه په خپل کاروبار کې ډېر زیات مصروفه یم السلام علیکم وعلیکم السلام بچې مینه خو په تلو راتلو زیاتېږي او بیا ته خو څوک پردی نه یې زموږ خپل یې باجي ما څه ګفټونه راوړي دا کپړې باجي تاسو او دا مې د عرفان یار دي او دا چې کوم دي نو دا د ماما جي دي ډېر ښه او دا یو وړوکی غونډه ګفټ دی د نورین دپاره باجي دې چلوکا چې دا ولې په خپل لاس ورکړه څومره ښکلې باڼې دي که نه
نورین مبارک شه ډېر نعمتي ګفت دی خلک راځي زه به اوس لاړ شم همه مختیاره ډوډۍ به یو ځای خورو نو بیا به ځې نورین خورې موږ ته لږ روټۍ بندوبست وکړه ډېره ښه ده. دنیا کې د غریب ولې پیدا کولو دا ځکه ښکاري چې د نورین سترګې جوړ بدلې شوې د موبایل خاص هم نور ضرورت پاتې نه شلو تا خو په دې ځای ختم کړم نو خبر جلال خانه نن ستا د امتحان وخت راغی او زما یقین دی چې ته به په ما خامخا د خوشحالۍ زیری کوې دادا په مطلب مې پوه کا ته څه وایې غواړې زما مطلب دا دی چې شهنشاه ستا د راسه خطر شي او که نه ته دا کار نشي کولی نو بیا زه پخپله کوم لالا تیز فکر مه کوه داسې به ته ورک کړم چې د سر او د سامان بیا به پټه ونه لګي شاباش ته ما ستا نه هم دقه امید ودرېږه دښمنه شیطانا ما ته پته ولګېده چې تاسو ما ته جیداد دپاره وژنئ خو دا نیمګړی ارمان بس تاسو چرې پوره نه شي چرېم
تا ځکه جام دی پرېږدم چې خپلو مشرانو له خبر یوسې ووایه هغه شیطانانو ته چې کله هم په څلورې نو زه به قبضې اخیستو ته درځم بیا به زه ستاسو زور ګورم چې تاسو څومره اوبه وکړې ځه شیطانه ته مخې نه مې رخصه څوک چې د ګیدړ په ښکار پسې ځي نو تابع د اسمري کوي زه اوس دا وګڼم چې ناکامي زموږ مقدر جوړ شو او په هر قدم اوس موږ وروسته پاتې کېږو لالا هر کله چې اوبه سره واړېږي سړی پکې ډوب شي څومره چې زر کېدی شي موږ له پکار دی چې د دښمن غوښې په ګولو کې والوځو اوس خو دښمن د هر څه نه خبر شو اوس خو د دښمن مرګ په موږ فرض شو فرض شو لالا دا ځلانه بچ شو کله د ابۍ واري کله د دادا کور بوسه نورین لورې ستا کور زنده د زړه بیماره ده او د هغې په زړه څه ارمانونه دي هغه ستا د ورور ایوب خان په سر د واده څېره لیدل غواړي او ستا سره ډولۍ لیدل غواړي زما یقین دی چې شهنشاه ډېر فعال دی زه غواړم چې د هغه رشته ستا سره وشي خو په دې کې ستا رضامندي ضروري ده داجي مشران چې کومه فیصله د کشرانو دپاره وکړي نو هغه ښه وي داجي ما ته ستاسو فیصله په سل سترګو منظوره ده شاباش ما اورېدلي دي چې تا شراب شروع کړي دي ولې خپله ځواني تباه کوې لایبې د دې ژوند نه خو مرګ ښه دی ځکه خو زه شرابي شوم داسې څه مجبوري ده چې ته یې په شراب په څښلو مجبوره کړي نورین خو زما په ژوند خاورې واړولې هغه بل ته کویدن شوه اوس زما د ژوند څه فایده پاتې شوه که تا سره نورین بې وفایي وکړه نو زه به تا د وفادارۍ ثبوت درکړم زما مینه قبوله کړه زه به تا دومره مینه درکړم چې ستا د سوچ نه هم سیوای که ما نورین سره بې وفایي وکړه نو په هغې کې او په ما کې به څه فرق پاتې شي ولې ونی د نورین د بې وفایي خو زه وفا ګڼم هلو هلو نورین زه مختیار خبرې کوم وایه څه ویل غواړي ته چې څومره بې وفایي کولی شې نو وکړه خو په ما کې د برداشت کولو همت شته خو دا راته ووایه چې په خپلې بربادۍ باندې ماتم وکړم او که تا ته د کویدن مبارکي درکړم ګوره داسې کار دی که نه چې دا د موبایل خبرې نه دي مخ په مخ به در سره ملاوېږم پوه شوې د نن نه پس به په موبایل د چا سره خبرې نه کوې ځکه چې ته اوس په دې کور کې د شهنشاه امانت یې او که بیا دې دا جرت وکړو نو نوم به دې مرګ وي هلو 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 یا الله دا موبایل رابطه هم ختمه مختیاره زه دې دپاره راغلې یم چې ته ما هېره کړه زما کویدن زما د مشرانو په خوښه وشوله او ښه به دا وي چې ته ما ته نور رینګونه نه کړې پوه شوې دومره په لنډو دې خبره ختمه کړه څه شو ستا هغه مینه څه شو ستا هغه لوزونه څه شو ستا هغه وفاداري تا خو ما سره خپل ژوند شریک کړی زه تا څنګه هېره کړم ما ته زما ګناه وښیه اخر ولې ما ته دومره سزا راکړې زه دا وګڼم چې ستا هغه مینه او لوزونه یو دوکه وه هر کله چې یوې جینۍ واده شي که نه نو د هغې په زړه کې څه خواهشات وي لکه بنګله
موټر، جیداد او کالی. او ته زما خواهشونه نشي پوره کولی او د ژوند د تېرولو لپاره دا زما ضرورت دی. پوه شوې؟ او زما دا یقین دی چې زما په خبره باندې به ته ډېر ښه پوه شوې. نوري دا په تاسو وشو ته په څه پورې خاندې خیر خو دې که نه زه نن ډېره خوشحاله یم او دا زړه مې مستي غواړي. داسې کومه خوشحالي په تا راغلې ده چې زړه دې مستي غواړي؟ زما د مشرانو په خوښه زما کویدن تیاره شوی. دا زما لپاره لویه خوشحالي ده. خو ستا کویدن د چا سره تیاره شوی؟ څوک تیاره خوشي هسې ما ته هېڅ پته نشته چې زما د ژوند ملګری څوک دی. مطلب دا دی چې ما تشو ډډموزو ته جالونه ورځو او د چا په مینه مې خپل ژوند تېرولو خدای دې تا خوشحاله کړي. زه به په خپل زړه د صبر پټی کېږم. ته دومره زر ناامیده شوې. زما پیدل به صرف او صرف تا سره کېږي. پوه شوې؟ اے شیطانانو نن به زه ستاسو نه خپل جیداد اخلم ځکه چې نن زه ستاسو د مرګ پیغام یم. و بد نصیبه دا زمري د خولې نه کار اخیستل ډېر طاقت غواړي. که طاقت ترکې وي را میدان ته شه چې پته دې ولګي په څومره اوبو کې. ښه ده نو تیار شئ خپل مرګ ته. چلم وای دا خو شهنشاه دی. وای دی خو هسپتال ته رسول غواړي. اخر بې وفا زمانې په مخ سپېړه درکړه. بچې تا ته خو ما مخکې ویلي وو چې نورین د لوی کورنۍ جینۍ ده او د هغې به په لوی کورنۍ کې واده کېږي. خو تا زما نه منل، تا زما نه منله. داجي د نورین بې وفایي زما لپاره یو سبق دی او دا به زه ټول عمر یاد ساتم. مختیاره شهنشاه چاویشته دی او په هسپتال کې پروت دی. هغه ته د وینې ضرورت دی. ښه به دا وي چې ته هسپتال ته ورشي. که ستا د وینې ګروپ هغه سره میلاو شو نو هغه له خدای نوی ژوند ورکړي. بچې لاړ شه او نن یو بې وفا ته د خپلې وفادارۍ ثبوت ورکړه. مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی او د بل سره په مدد کولو باندې الله او رسول ډېر خوشحالېږي. که د نیکۍ په دې کار کې ستا ځان قربان شي نو زه به پرې فخر کوم. فخر زه ورشه بچې ورشه. ډاکټر صاحب څه به کېږي؟ مختیار د وینې ګروپ د شهنشاه د وینې ګروپ سره برابر دی. تاسو دوا کوئ دا دی. ډاکټر صاحب زما د وجود نه ټوله وینه وباسئ چې شهنشاه بچ شي ځکه چې د شهنشاه بچ کېدل ما لپاره ضروري دي. بیا راځه چې خپل کار شروع کړو. صبر وکړه ډاکټر صاحب.
شهنشاه ته د مختیار د وینې ضرورت نشته ځکه چې دا یو سازش دی او زه دا نه غواړم چې دا سازش دی کامیاب شي ستا دماغ خراب شوي دي یو خوا خو هغه قرباني ورکوي او بل خوا ته ورته د نفرت په نظر ګوري ګوره میډم موږ خپل کار ته پرېږده ډاکټر صاحب تاسو خپل کار کوئ ځای ورکړئ څنګه یې لږه طبیعت دې ښه دی ډاکټر صاحب اوس ښه یم بچی څنګه یې ښه یم یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې شهنشاه بچ شو شهنشاه ته اوس د خطرې نه بهر یې ته خپلې کپړې واچوه بس دی بل ځای تشریف کړي نورین ستا دا انداز زما بلکل خوښ نه شو ستا د شکریا په ځای د مختیار په مخ ته پیډه ووهله مبارک شه ستاسو مریض بچ شو شکر دې خدایه چې شهنشاه بچ شو لاک شکر چې شهنشاه بچ شو شهنشاه زه خو وایم که ته ښایي نو کور ته به لاړ شو زه بالکل ټیک یم خو د تلو نه مخکې د سرمس نه به خپل جایداد علم او د مختیار د قربانۍ شکریا به ادا کړو مختیار وروره تا خو ما ډېر لوی احسان وکړ چې د خپل وجود وینه تا ما ته راکړه زه به دا احسان ستا چرې بېل دا د احسان خبره نه ده شهنشاه دا خو د هر مسلمان فرض دی چې یو مسلمان د بل مسلمان سره ښېګړه وکړي زه نه پوهېږم چې زه به ستا د دې احسان بدل څنګه خلاصوم ما په دا احسان نه دی کړی شهنشاه احسان خو ما د خپل زړه په مینه کړی دی ځکه موږ ته ستا ژوند ضروري دی مختیاره تر څو چې زما ژوند وي
نو زه به ستا دا نیکي چرې هم هېره نه کړم چرې ستاسو څه خیال دی چې دشمن بچ شو ناکامي د سرناز خان مقدر جوړ شو نه اوس به د دشمن هر یو منصوبه زه د خپلو خپو بیزار جوړوم بیزار ځکه چې دشمن ته زما د دهشت اندازه نشته لالا پیر خس مه ګڼه که پیر خس دی مرید له بس دی لالا مونږ د دشمن د مرګ منصوبې جوړو چې نه هغه د مونږ د مرګ دپاره لویه کنده کې نستي وي بس اوس موږ له پکار دي چې په دشمن باندې اټیک وکړو یعنې نو زمونږ خیر نشته خیر هم نشته شهنشاه چېرته ځې زما دشمن ډېر چالاک دی نری باران پس په لوړو ونه مینا او زدان او نن ورځم چې خپل حساب کتاب ورسره وکړم ودرېږه بې غیرتو نن به رانه یو هم جمدی نه پاتې کېږي ځکه چې تاسو زما په جایداد باندې غږ اچولی دی او نن به زه تاسو سره پوره حساب کتاب کوم تیار شه خپل مرګ ته مختاره مختاره دا دې څه وکړه دوسته دا دې څه وکړه یار چې په یار ځان قربان نه کړي نو یار نه نه مختاره داسې نشي کېدی ته نشې مړ کېدی دوسته ته نشې مړ کېدی ما په خپله مینه ځان قربان کړ تاسوسو یار یا الله نن موږ نه یو یار جدا شو شهنشاه یو یار موږ نه جدا شو یار ای خلکو نن زما زوی بې وفا ته د وفا ثبوت ورکړو
د خپل زوی په شهادت زه فخر کوم فخر وګوره بې وفا دا ستا عاشق و چې ستا په مینه باندې ځان قربان کړو ته د خپل ضرورت په نشه کې دونه غاویره شوې چې تا د یو غریب عاشق احساس ونه کړو زما یقین دی چې ستا په دې بې وفایۍ باندې هر یو زلمی به ستا غوندې بې وفا نه نفرت کوي نفرت که ما ته پته وي چې مختیار تا سره مینه کوي نو ما به ستا د بې وفا سره چایم کوېدل نه و کړی چایم ما مختیار یار تا وبېږله او ما بېله یار ما بېله یار ما بېله بې وفا دیدې ستا د بې وفایۍ په وجه خو زه د دنیا د خلکو په مخ کې شرمنده شوم زړه خو مې غواړي چې په دې مرۍ دې ګوتې کېږم نورین ما ته هنر پته ولګېده چې تا ته دې غریب سره بې وفایي وکړه تا په دې عاشق ډېر زیاتې وکړه نورین ډېر زیاتې وکړه واه بې وفا واه کوم موټر چې تا ما سره لیده هغه زما د یوه دوست و او کومه بنګله چې تا ما سره لیده هغه د کرۍ وه او کومې والۍ چې ما تا ته په غوږونو کې اچولې وې کمکلې هغه د زیان وې د دې په خاطر تا دې غریب سره بې وفایي وکړه خو افسوس په دې راځي چې په تور لحد کې به هم زما زوی د بې وفا دغه ما زړه خوري زړه شهنشاه زه معافي غواړم معافي شریف خانه اوس موږ له پکار دي چې دا خپل مړی کفن دفن کړو ظالمان خپل انجام ته ورسېدو خو افسوس دا دی چې زموږ نه مختیار یار جدا شو قسمت سالو بې دې وکړې چارې پلاس پاشنا خاورې اړومه